یو سړی رالی پیغمبر علیه السلام ته ویلی یا رسول الله دغه د چا چې بابا مړ شي یا ادي مړ شي نو بیا د مرګ بعد هم یو داسې نیکي شته چې سړی د بابا او د ادي سره وکړي که ژوندی دی وار به سمه مجلس ورسره وکم که وږی و که تږی و که لڅ و که بیمار و که مجبور و دا ټولې خبرې زما تر خپله وسه به زه ورحل کمه ورپرک کمه جنې لرې کمه د مرګ بعد کېدلی شي د مرګ بعد کېدلی شي یا رسول الله چې سړی د خپل مور و پلار حق چې دی هغه ادا کړي پیغمبر علیه السلام ولو بالکل کېدلی شي څنګه پیغمبر علیه السلام وفرمیل الصلاة علیهما راولاړ څه دعاګانې ورلره کوه دعا ورلره کوه یا الله مغفرت یې وفرمایه یا الله عفو ورته وکړه یا الله احسان ورسره وکړه یا الله شور سره وکړه داسې به وایي قل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا یا الله ته ورباندې ورحمېږې لکه په کوچنیوالي چې دی زما څونه خیال ساتئ پر ما څومره رحمېدل پر ما یې څومره احساناتو زما سره یې څومره ښه کول یا الله ته پر دوی دواړو ورحمېږې دعا ورته کوه یا پیغمبر علیه السلام فرمایي والاستغفار لهما استغفار پسې وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله نیت د بابا او د ادې وکړه یا الله د دې ګناه ور معاف کړه یا دا وایه یا الله د دې مغفرت وفرمایه دا استغفر الله هم د هغه معنا ده یا الله د دې مغفرت وفرمایه او د هغه رقم استغفر الله استغفر الله اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهما اللهم اغفر لها اللهم اغفر له داسې دعاګانې کوه یا الله زما د ادې مغفرت وفرمایه یا الله زما د بابا مغفرت وفرمایه یا الله د دې دواړو مغفرت وفرمایه پیغمبر علیه السلام فرمایي پس له مرګه له بابا او د ادې سره ښېګړې چې د هغه ده پس له مرګه عجبه ښه خبره ده څومره لوی او څومره اسانه خبره ده نه غسل غواړي نه اودس غواړي نه مسجد غواړي نه حرم غواړي نه مسله غواړي چې هر ځای وې دا وایه یا الله زما بابا و دې وبخښه یا الله رحم ور باندې وکړه یا الله تور باندې ورحمېږه رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا یا الله داسې ور باندې ورحمېږه لکه دی چې پر ما رحمېدل په کوچنیوالي چې دی پر ما څومره رحم درلودی یا الله د خپل شایاني شان مطابق ور باندې ورحمېږه دا د خپل بابا او د ادې سره پس له مرګه ښه دي پس له مرګه او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې وانفاذ عهدهما وعده د چا سره کړې ولا چې زبا مطلب ستا سره وعده د زو پلانې کار وکما ستا سره اوس دی وفات یا ادي وفات شو د چا سره وعده کړې ولا هغه وعده چې دغه فرق وعده برک پیغمبر علیه السلام مبارک له سړی رالی یا رسول الله زما سره پلانې احسان وک شر سره وک پیغمبر علیه السلام ورته سید ته څو ورځې بعد راسه زستا سره مطلب دا شی ما بلاس خلاصي زستا سره دا شکوم دول یا رسول الله کزر عالم ته نوې بیا کزر عالم او ته نوې یا وفات سوی وي یا لدې دنیا تللی وي بیا پیغمبر علیه السلام مبارک ورته بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راس پیغمبر مبارک نو خپل ځامن نه درلودا ول بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لراس بیا چې کله دای رالی د رښتیا او پیغمبر علی السلام مبارک وفات شوی وو بیا ابو بکر صدیق لرالی ابو بکر صدیق ته څو ابو بکر صدیق ډیر شور سره وو لکه د نبی ګوره د ابو بکر صدیق د پیغمبر علی السلام سره پس لمرګه شداولو چې پیغمبر سره چا سره وعده کړې و هغه وعده چې د هغه ور پر کړله یا بابا وعده د چا سره وعده کړې ده اوس اولاد را ولاړ سي هغه وعده چې د هغه ور پر کړي دا چې شدي دا پس لمرګه د خپل بابا او د ادې سره شکول دي او بل خبره وصله الرحم التي لا توصل الا بهما بل خبره دا چې راولاړ سه دا ستا د بابا چې کوم قریبان دي دا غوسر شکو ستا د بابا چې کوم قریبان دي اوس د بابا قریبان څوک دي د بابا اورونه راواخل د بابا خوندې راواخل د بابا
مطلب بابا را واخله نیکه را واخله یا دغه رقم د بابا مور انا را واخله د دې سره ښه کوه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا داسې دی لکه ته چې د خپل بابا یا ادې سره په ژوند کې ښه وکړې. څومره اسانه مسلې دي او څومره خوندورې مسلې دي او څومره انتیکې مسلې دي. و اکرام صدیقهما رواه ابو داود. دا ستا د بابا چې کوم یاران دي د هغو خیال ساته، د هغو اکرام کوه، د هغو سره ښه کوه، د هغو خیال ساته. دا پس له مرګه له بابا سره ښه چې دی هغه دا دی. ستا د عادي چې کومې سیلیانې دي د هغو خیال ساته. ستا بابا چې کوم یاران دوستان دي د هغو خیال ساته. حتی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک له سره پیغمبر مبارک وفرمایي ان ابر البر ان يصل الرجل ود ابيه. ډېر لویه نیکي ډېره لویه نیکي د خپل پلار سره پس له مرګه دا ده چې د بابا کم یاران دي د هغو خیال وساته. د بابا چې کم یاران دي، کم قریبان دي، کم عزیزان دي، کم اشنایان دي د هغو خیال وساته. بس دا داسې دی لکه د بابا یا د ادې خیال چې په ژوند کې وساتې. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا یو ورځ را روان دی پر لارې باندې یو سړی ولید هغه په پښو را روانو د سره وښ هم ورسره ولا او د هغه رقم یو خپل بوده هم ورسره و. دا یې هغه ته ورکوي. ملګرو ورته ویل خیر خو به یې دا ویل دا دې څنګه کار وکړي. اول د بابا زما د بابا ډېر لوی یار ولو او د الله رسول فرمایي که څوک پس له مرګه له بابا سره ښه کوي هغه دا چې د بابا د یار سره ښه وکړه. یاره ولاړ شو د خپله عمامه چې د هغه یې ورکړه. چا پوښتنه وکړه چې دا خو ضعیفه سړی و په لږ څه هم خوشحاله کېدی تا دومره ښه ورسره وکړلو. د ورته ویلې ول ما د الله د رسول څه اورېدلی دی ان ابر البر ان يصل الرجل ود ابيه. ډېره لویه نیکي دا ده چې سړی د خپل بابا د یارانو سره د هغه خیال وساتي، د هغه د اشنایانو، د هغه د ملګرو، د هغه د یارانو خیال وساتي. نو ځکه دی چې دی یا د بابا زما د بابا ډېر لوی اشنای ولو زه د بابا د حق ځان په دې خبرو خلاصوم.